زده کوونکی یم. ما د جیلاني صاحب لخوا کوم کتاب راکول سوی ده د هغه نوم ده یوه لمن کیسې. یوه لمن کیسې دا کتاب چې ما ویلو ما ته ډېر خوند راکړو. دغه کې ډېرې ښایسته ښایسته کیسې وې. دغه کې یوه کیسه ده په یو کور کې یوه ښځه یو سپی او یوه جوړه هیلۍ ساتي. هیلۍ چې ده یوه جوړه ده او سپی چې ده یو کوچنی بچی ولري د هغه نوم ده بنجر. بنجر ډېر شیطان ده او هره ورځ دی مور ته وایي چې د هیلۍ بچی نه لري زه به مستې لوبې ورسره وکړم. خپل مور ورته وویل وایي دې هګۍ اچولې دي دوې هګۍ دي هغه میاشت بعد بچیان اچوي. نو دی بل وار هغه هیلۍ تللې ده له خپلې ټوکرې سره لرې تللې ده ټوکرې لرې تللې ده خوراک کوي. دی راغلی ده یوه هګۍ یې ماته کړې ده هغه هګۍ چې کوچنی چمچۍ راوتلی ده. هغه هیلۍ راله او دی یې وویستو غاړه یې وکړله او مور یې واورېده. مور یې پورته رامنډې کړه هیلۍ یې پسې واخیستله. هیلۍ ولاړه. بل وار دا خپل زوی کور ته راوستو بنجر ته یې ویل وایي ته هغلته څه کول؟ وایي ما د هیلۍ هګۍ ماته ولسې ده بچی راوځي زه لوبې ورسره وکړم. ساعتونه ورسره تېر کړم مال د هګۍ به ماته کړم د هیلۍ بچی به راوځي نو به زه ساعتونه ورسره تېروم. دې ورته وویل وایي بیا هغه هګۍ دې ماته کړه بیا ده ورته وویل هغه کې یو کوچنی چمچۍ و. مور یې ورته وویل وایي هغه غټ چې بیا هیلۍ ځینې جوړېږي. دی ډېر خوشحاله چې هغه به غټ چې بیا به زه لوبې ورسره وکړم. مور یې ورته وویل وایي هغه اوس نه غټېږي بیا هګۍ وده نه کوي بس هغه هګۍ تا پالتو ضایع کړه ده. دی ډېر پریشانه شو دی پالتو په خپل هغه پښیمانه شو ده د وویل چې ما ډېر بد کار وکړو. بیا یو څه ټایم بعد دی هیلۍ ته ورغلو. هیلۍ ته وویل چې هیلۍ ترورې ما بد کار وکړو زه تا معافي غواړم زه بل وار به دا چم نه کوم. هیلۍ ورته وویل وایي په یو شرط باندې زه تا معافوم. ده ورته وویل څه شرط؟ وایي په دا شرط چې بله هګۍ ما ایښې ده هغه باندې به غرض نه کوې. ده ورته وویل وایي صحیح ده یعنې کار به نه پلرې په بلې هګۍ. بل بیا ده ورته وویل وایي یو بل شرط هم ده. هغه ورته وویل څه شرط ده؟ وایي دا شرط چې ما بچی بله هګۍ بچی راوباسي بیا به ته هغه سره سمه ایمانداري باندې وخت تېروې ایمانداري باندې به ملګرتیا ورسره کوې. بس دا کیسې چې ما وویله دغه چې ما دا فایده واخیسته چې موږ باید چا ته تاوان نه ور ورسوو. بیا هم که په چا سره په قحطایي سره تاوان ور ورسوو موږ باید له هغه معافي وغواړو جنګ نه ورسره وکړو. بله څه فایده یې وه د دې کتاب بله دا کتاب چې ما وویلو ډېر خوند یې کولو مطالعې سره ما ډېر شوق پیدا شو او دغه کې نور هم ډېر ښایسته کیسې وې ډېر ما ډېرې فایدې ځینې واخیستلې. سر جلاني صاحب زه ډېره مننه کوم چې دی موږ ته دا کتابونه راکوي او دا پروګرامونه کوي. مننه کوم.